یو سړی او ډیر زیات غریب او داسم غریب چې نه د غرمې د روټۍ درکو نه بیا د شپې د روټۍ در نو په لار روان دی او دا اشعار وایي چې الا موت یباع فاشتریه الا موت یباع فاشتریه وهذا العيش ما لا خير فيه هاي هاي سوک شته چې مرګ خرڅي او زه په بیا واخلا دا سه سوک بئی چې مرګ خرڅي او زه په بیا والم د ژوند نه خدا خدای چې چرته مرګ خرڅيږي او زه په بیا والم او زمر زکه چې د ځان لوګه خدا سره برداشت کی لیکن د بال بچ لوګه برداشت کول چې دی خدای دې چاته نه خي دا د سړی د برداشت نه پای یو سړی ورپسې روانو هغه چې دا اشعار واورید نو هغه ولا یو روپۍ ورکړه چې خدای بندا مرګ مغواړه دا یو روپۍ والو بال بجله په وړو والے او وخت به پیتی شي سړی ډیر خوشحال شو روپۍ واغستا وړو مړو وخت پټال د زمانه انقلاباتو دا سړی چې دا د لوګي نه مرګ غوښتو د زمانه دیچکو دا سړی د ټول ملک وزیر اعظم جوړ یا دا سه حالو چې د لوګي نه مرګ پسې ګرځیدل او یا بیا د ټول ملک وزیر اعظم هغه سړی چاچا ولا یو روپۍ ورکړی و بیا هغه داسې غریب شو چې هغه بیا ځان له مرګ لټولو اړکه خیال وکړو چې دې سړی سره خو ما په ډیر سخت وخت کې د یو روپۍ امداد کړو چې د لوګي نه ځان ته مرګ غوښتو او ما ولا یو روپۍ ورکړی و او نن د ملک وزیر اعظم دی راشه څه تجربه خو په وکا بادشاہ دې د ملک نو عزیزانو یو درخواست ولیکه او دا درخواست په سر باندې دا اشعار لیکل چې علامات یباع فاشتریه علامات یباع فاشتریه وهذا العيش ما لا خير فيه او وزیر اعظم صاحب زاغ سړی ما چې تا د لوګي نه ځان ته مرګ غوښتو دا شعرونه دی وی او ما په ډیر سخت وخت کې تاله یو روپۍ درکړې و نن هغه حال چې کوم ستاو نو هغه په ما راغلی دی نن ته د ملک وزیر اعظم په دې درخواست باندې غور وکړه که څه امداد را سره کولی الله درخواست چې څه وخت کې وزیر اعظم ته ورننوت وزیر اعظم ورته ډېر وژړل دا د پاکستان دا کوڅډب وزیران نو درخواست ولا یو صحیح شو پیشو پیونی کی چې ا محکمه ته یو سينو او زما ما په آرام کې نه داسې هغه وزیر هر چاته لیکل تاسو کم هغه ورځ یو الک ما تراغه ویجی وزیر اعلی سے پلیکلی دي چې زه ولا ورکی خو بسته دي افسر ته وای چې زه راکی ما ورته یو قصه وکړه
تاسو دا خیال کړئ چې جوړ وزیر په دسخط وکړي نو بدا خو جوړ زه د ضیاء الحق نیکه شوم. نو ما ورته یو قصه وکړه. ما یو طالب په دلی کې چې کتابونه خلاص کړنو پلار ورپسې خط ولیکلو چې راځه کنه بسته ازوی ورته ولیکل چې پلار داسې چل دی چې دلته یو راجا دی دا غلور دا کتابونه می خلاص ک خدا غلور دا نیم نکاح شوه او نیم پاتې دی نو دعا کوه چې دا نور نیمه مشینو بیا درځما ما قبول کړی دا خو چې دا راجا لور ما قبول کی ما خبره پوهیږي ما قبول کړی دا خو چې دا جنې ما قبول کی نو خبره که خیالو کې استا په قبل دو کې ده کړي جنې په قبل دو کې ده په دې مې پوهیږي ها تا خو به وزیر اعظم لورم قبول کړي خو چې هغه خودم قبول کی کړ تاسو خیال راغی دا بادشاہ لور په بام ناشته دا سره جوړه اغوسته دا او شونډې سری کړي دي سترګې تورې کړي دي او تاسو غوندې یو غلام جان روان دی په لار چې داسې ورته کتلی دي نو دا شعر وی چې سرخ پوشه لب لاله بر لب بام نظر میں آیا سره جامع او سره شونډې او تورې سترګې پاس په بام ناشته دا خدای سب کیږي هغه ورته د پاس نه आवाज کو چې نه بزوري نه بازاري نه بازار میں آیا کو تکشا پارام تیرےگا دا د بادشاہ لور دا نه په زور نه په مینات او نه په پیسو دا بس تعالی استرانش نو خبره ده راجا د لور خو طالب جان استاد قبول کړي وا او سوال خو چې ده د په قبل دو کې نو سوال خدای په قبل دو کې اوس دې به وقوف لار ته ولیکل چې نیم نکاح شوه ده نیم پاتې ده نو ما غ سړی ته وې چې خبره دادا چې خبره د وزیر د دسخط نه ده چې وزیر په دسخط کړي دي خبره د متعلقه ډایرکټر ده دا ډایرکټران په خدای قسم کده دی وزیرانو په دسخط متیاز هم کوي متیاز کینی تجربه وکړي نو مال په آرام کې وځي وزیر صاحب کړه د خاصه تاسو یو ټلیفون ورته وزیر صاحب کړه مدامه توای چې دی وزیر درته زو حکم دارا توای وزیر کړه د استبای سبب خلق ته چې د وزیر په دسخط شو زلار ني سلار لنډاوا د وزیر دسخط شګه شته مال رانیز دیکو په لته بدر باندې وخی عرض می داو چې داسې وزیر نو اغله چې درخواست ورغه نو ورته وځړل او ډېر وځړل دا وزیران دلته یو وزیر دی د صدر دی موږ په علاقه کې ورته یو سړی چای کړی وي نو چای ورته کړی وي او 50 زره خو ورته ډزې وکړي بیا کلاشن کو په باندې الوی کینډیډیټ را روان دی او ډا 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 او سړی چې د ویانه خبره راشي ما په سره منډه کی چې دا دروغه ته بلګونه چې دا ویانه لګه صفا کی چواړي ګنده کړي مالا وزیر پسې رضا کنه چاته دې چټه دې کوله هغه ته پسې ګرځا کړ مالا اوس نو دا خلق تاسو بارها ټرای کړی بارام کتلی وزیران دیتا نه وای حکومت دیتا نه وای حکمران دیتا وای چې درخواست ورغه او هغه شیرونه پړاو ک چې نن 100 کال مخکې د ویلی چې علامات یباع فاشتریه وهذا العيش ما لا خير فيه ورته وجړل چاو په ماده سي وختم تیر دی چې ما د لوګینا ځان لمرګ وختو نو 900 روپے را واغسته
وسوا او دا هغه کاغذ په شا باندې د قران کریم یو آیات لیکل الذين ينفقون اموالهم كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. و درخواست والا تا په ډېر سخت وخت کې ما سره د 1 روپۍ امداد کړو، ما داغه په عوض کې د قران د دې آیات مطابق چې یو دانه څوک د خدای په نام ورکی نو داغه داسې مثال دی لکه دانه وکړي هغه بوټي شي، هغه بوټي کې اوږي وشي اوږي او هر وږي کې سلسل دانه نو یو په وسوي نو تا 1 روپۍ مال را کړې وا نو ما یو په وسو دل درکې او که مزید خدمتم نو ګره بیا به ما خبره. عزیزانو دې ته وی کامل انسانیت چې د چا نیکی ای هیر نه څوک چې د چا نیکی هیر کی عزیزانو دام انسان نن مونږ چې کومه زمانہ کې اوسې دا دومره کمینه وخت او رذیل چې نیکی دی ور سره کړی نو بیا غټ کانم ولا ورکا چې ما څه وخت یا قرض دی ورکو قرض دی ورکو نو تماچا ولا ورکا چې کله ما دا قرض غوښتو نو په دې مزغوم ولا چې خلاصې بیوش قرض دی ورکو. په خوا به قرضونه خلق چاله ورکه قرضدار وکې دی قرض دا زمونږ د دوای کار په خدای قسم ماړه خلق چې قرض وړه ده بیا په دلار نه تیریږي یا چې تیریږي په سایکل نو داسې 30 تیر شي لکه د ګولای پشا وته کور دی وران شخو 100 روپۍ دی یا اصل یا 50 کور دی وران شي خزی انسانیت تا ګور ابل اورد یو خزر اعلی ول 2 کال او شو ز وطن ته تلوما او د دې دکاندار ما باندې اتانه پاتې په دوايي کې اتانه نو 2 کال پس رالما مالچه اغه اتانه ورکه مسنه چې قبر لې په غاړه یونس خزر سړی شیخان ګری به دوی بیوسی بیا به منزگزار بزرگ صاحب اولیاء صاحب پرده ووری یو پیسہ دی چې پرده خوڑلی یو پیسہ قیامت کې بدر تولی شي چې جنت تزا خود دې سړی در باندې یو پیسہ دا آراو دل اور کنو بیا وی چې دې منډه کې پیسہ به د جهنم په بیخ کې ورته ښکارش نو دې به ورپسې ورټوب چا پیسہ اوچته کی پاس چرازی بیا به تی پریوزینو بیا به ورپسې ورټوب د خدای خوخه ده چې دا یو پیسې پایوس کې څومره غوپې ولا په جهنم کې وي یو پیسہ نن پردې مال خړل خو زمونږ د مور پای دي نن توګور استا په دې ملک کې څه ظلم روان څه ظلم دومره ظالم ملک په مقدس مکه نه لکه پاکستان چې او دومره ظالم ولې د دې نا اهله حکومت دلاس د دې کمسلو دلاس دومره عظیم ظلم دا ملک د خدای د ماخام نه را پیستا د ماخام نه را پیستا بیا پیرنګیانو امریکای ته حواله کی دا کمسل او دا کمینه د دې
کی او دوی تخپل ملک ملو شي. د 9 کالو ماشوم تختوا د 9 کالو ماشوم او 1.5 میاشت د 9 کالو ماشوم او بیا په 2 لک روپۍ واغسته وغیرہ پرې. دا ستا ملک، دا ستا وطن. ما دې په خدای قسمی چې زما په لاس کې قوت او زوري ماشوم خو پرېږده چې پردی چرګه بوزي چې په هغه ټول ملک درته داسې بمباري وکم چې درته لوټه لاندې باندې پرېږده. داسې خلک که ژوندي په دوی څه خدای دې په دوی سیلاب راولي، طوفان نوح پې راشه چې لوټه یې لاندې باندې پاتې شي. دې ظالم قوم کې چې زه اوسېږم زه د هغې نه زیات ظالم یم. دې ظالم قوم کې که ملا اوسېږي ملا د هغې نه زیات ظالم دی، که پیر پکې اوسېږي هغه پیر د هغې نه زیات ظالم دی. ځکه چې د ظالم قوم ملګري او د ظالم قوم سره مړي ژوندي او تعلق والا دا د هغې نه زیات ظالمان دي. دا ستا ملک پردی کښتونو باندې به ډټسن اغستې پړت او به تختې 80,000 راوړه 40,000 راوړه 13,000 راوړه. حکومت له چې ورشه دا د جنډه بازار اجراګانو ته دا د جنډه بازار اجراګانو ته چې ډټسن واچو تختوله وایي جرګه ورسره وکړه جرګه ورسره وکړه. ته خدای تباه او برباد کړه. ته څه دپاره حکومت چې زه هغه سره جرګه وکړم ته څه دپاره جرګه ورسره وکړه. عزیزانو زما قطعا مطمئن نه دی د دې ملک نه، بالکل مایوس او داسې مایوس چې دا اړه مې د دې خولې نه بار وځي. په داسې ظالم ملک اوسېدل چې دي دام ظلم چې ستا په مخ کې کم ملک دا ظلمونه کېږي. دا څه د انسانیت خبره ده؟ دا څه د سړیتوب خبره ده؟ غل دی غل دی غلا غلا غلی ونیو غلی ونیو سړی وې زما کور وران کړي غلی ونیو جی کیس په رجسٹر دی کیچ په رجسٹر دی تانا کی کیچ په رجسٹر دی کچرو ته بلار شي او کچرو کې به وکیلو نیسی او کیچ په رجسٹر دی پلادې کولې وران کړي دی او په غلبه مقدمه چلیږي او بیاش مې تاریخونه وي 2-3 کال کې بغل پټ راخلاشي پردې کولې وران کیچ په رجسٹر. ما ته پته ده تاسو کې سونه رجسٹر عزیزانو عرض مې دا خدای رانی ولي قوم د قوم خدای رانی ولې دی او ان شاء الله نور به ممرانی سي نور بمرانی سي د ځان تماشې به کوي نور بمرانی سي. خدای سره پډزو یې د خدای او د پاکستان د قوم جنگ دی. مونږ هم تماشا کوو چې خدای به ګټي او کدا قوم به ګټي. د خدای او تاسو جنگ دی. خدای یو څو یو تبل سکے تاسو خیال راکړئ. قوم د قوم خدای نه سرکش وبا هغه ورځ یو کور دې زما ور سره ډېر همدردي و ډېر همدردي دوايانې به مې مفت ورکولې چې ګورما د وی سی آر ډرمونه زامنو روان کړي الکه دا څه کوي دا بیګامه سه د غره وړو لغوندې تاسو غوندې مونږ غوندې خوار څومره وړي بل د هلکانو سره شغل مغل جوړ کړي وی سی آر کور تر دا د غریبانو غریب چې څومره د زن طلاق بچي دي دمره د بدلې وځي ببل څه
غریب وس نشته. دا د خنزیر بچی خدای پیژندلی وس نشته، اریان شو وتا خدای تباہ کا چې تباہ شو. نړکه مې وې اد رحمان بابا شعر رايات سوچے زتوبا پاغ تیر عمر کاغم زتوبا پاغ تیر عمر کاغم چې تیر شوه د بے یار په غفلت کې په خپل کړوخ پیمانو. زما څه خیالو د دې متعلق دا بس ظالمان خپل دا هغه خلق چې د روټای درکې دا مونږ او تاسو چې لګ ډیر خو د پښورونه یو وای پښو ترغه پوری شیخ ای چې په مګو نه یې پیخه غریب ماندګي غوندي پښور او ګوره ماندګي میاو 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 خړی پر رحم راش ته دغه غریبي پښو ته لګ مګو خای ته د دې د منډه بیا وګوره په مګي پسې مونږه د غریبي پښورونه پښو ترغه پورې شیخ ای چې په مګو نه یې پیخه. دا مونږ په ځای خدای پاک راګیر کړی او رانی ولي چې څنګه مونږ یو داسې د مونږ د ملک نظام ته وګوره د بېمانه حکومت ته منافق اعلان وکړو چې مونږ خپل بجټ واپس واغست خلک غلی کړي چې خلک غلی کړي اوس مغه بجټ یو شی په مزه ګرانې لګیا بجلی ګرانه کړه سوی ګیس ګرانې لګیا د خاورو تیل داسې په مزه یو شی اول خو یکدم خلکو غلط دی ول ما واپس واغست دا بل زمونږه په ګډو کې وخت را باندې خدای را مسلط کړي اوس یو شی در باندې په مزه ګرانه ډیر راځي ګورو بچی چاته بخکی عزیزانو دا ټول کار چې د آسمانی دی آسمان ته چې متوجه شوی نه یونس علی السلام قوم باندې راغله عذاب واپس ولی لاړو ولی ځکه چې قوم د قوم متفق شو یو شو او په یو आवाज خدای ته وې چې یا الله غلطه هم کړی معافي غواړم راغله عذاب واپس لاړ. نن ستا په ملک قوم د قوم متفق کم سي په قهر عظیم اخته د ستا پاکستان مذهبي تور وګوره شیعه سنی جګړه شیعه سنی جګړه به ولي کیږي شیعاګان هو په کابل کې مو د کابلیانو له قران ور کوي چې تاسو د شیعو جلوس چرته په سړک لیدل یا شیعه بار راوته شو نه شیعه خو عربو تمزي مجال دې چې کړتو کی نن ستا په بل کې شیعه والی فقه جعفریه غواړي لګیا دي او ته د سړی زوی نه کوي شیعه دې څوک ستا په ملک نن قادیانی عام لټریچر تقسیمی عام قادیانی بس تبا په ملک ما نه سات څنګه اخلي او د قادیانیت نوم به څنګه اخلي خو زه سړی نه یم که بریلیان دي صاحبات بوتان زیارتونه دیو شکرانی دیو مالکی دیو جاروگانی دیو دا څوک کوي پس ورشي دي کلو کې وګرځي کنه د اتوار پورز د پبو میا صاحب میله کې د چا خدي وی چای شیخړې مخ کې شیخړې ورپسې نه مرګ شیخ صاحب چرته تلې خزا کې مې بعد نه د باګړو دلانو خزا کې د بادل ته ستنې ورته والی
بیا کوزنه را په سر کړی صاحب الته نو به راغستی په سوکا کې ورته دغه ټومبلی دا واخه چې باد یو نو تب ولې دا سکیږي او ته سړی نه یې ته سړی شوې ستا ښځه به ولې داسې کوي مونږ سړي نه یو تاسو وایئ چې په دې لارو کې ستاسو د ښځو جنجونه تېرېږي په لارۍ کې ښځو ځان سره ډولکۍ ایښی که نه ایښی دا زدا د کلو پښتانه ټول خلیل مومن څه خلیل مومن مرګرو ته هم خلیل مومن تیر شو باړې نه هغه غاړې مومن دی او دی خوا خلیل دی په لارۍ کې ډولکۍ ځان سره ایښی صاحب ډم ورته ډولکۍ غږي زمونږ ښځې ورته لاسونه پړقوي که نه پړقوي او ټول ښار او بازار په تماشې که نه دا ښځه چې ټیکسي لارۍ وي روپۍ سورلی پکې سواري کېږي هغه هم پښتون مینګه پښتانه نو وروره په ارام کښېنې خدای په راستی که نه پښتانه یې بېله خبره ده چې یو لنګ هم نه دی والی پرتوګي اچوئ خیال هم راغی جي نه پښتانه یې نه خلیل یې نه مومند یې پوه شوې پته هم نه لګي چې کم قوم یې شیخیل یې که ډمان یې که کنجران یې که نایان یې خدای چې څه بلا یې د پښتو خو در کې رګ نشته اوس پښتو ژبه ویلو باندې سړی پښتون کی نو عزیزانو عرض میں داو چې انسان جوړېدل ګران کار دی انسان هر څه به جوړ شي اوس زه په غره کې چرته یو کوډله جوړوم او پکې کېنم او یو دوه بړي سي خوشي کوم تو وګوره چې د غره ته څومره دنیا برچ راځي دلته یو ولی پیدا دی خور هر مراد پیاسلی نو زمونږ د ملک ښځې دلته یو دوه ډمان جامړه کړي دې زمونږ ادبیره کې اعلی ول جوړه شهیدان راوتی او هر مراد پیاسلی عالم قتل د ښځو خلیل مومن نه ګلاب بابا محل قتل ریګي دغه کې دا سپیر سنگ کې اعلی ول حکومت ورته جی ټی اس لارای چالو اعلی ول ګلاب بابا دی چاوی نه چرته پریوتی اب زمزم دا هغه دوس قوم دی لره د دې خدای قسم په خدای دی چې مخونه د دې خلق را باندې بدلي چې د یو نه دویمه خبره را سره کې غوسه راځي خبره نه پوهیږي عقل پکې نشته سړی توپ پکې نشته سار مې یو توی دلته بناستې دي جمعات کې ناس تو خبر پرت خبره بو مال د مجلس کې کېنې نو د مجلس آداب زده کا اول خو کېنما کم مجلس ته چې چا راغوښته نه هلته مه کېنه که کېناستې نو چې د خبرو دعوت چا نه یې درکړی نو خبره مه کوه په تیاره روټۍ ورپېښ شوې نو لاسونه ورته مخ چې ښه دا خو جوړ تیاره ده ښه دا کار مه کوه علي خادی ځان نه مه جوړوه کېدی شي لګئ د هغې په کور کې نور اینا نو کور والا به شرمیږي که به نه شرمیږي خبره کوئ که نه او به نه شرمیږي اوس به تاله روټۍ نوره کم ځای نه پیدا کړه نو لاسونه من غاړه چې ښه دا خو په تیاره رالي نه هره ورځ تېره کا خو چې دا کار ونه کړي کم درستخان ته بللی شوی نه خبردار چې ورته کېننی که بې عزته شوې نو ځان ته بې عزتي کوه لکه ما ته یو ورځ یو سړي وویل چای پیاله د لاس کې ده مونږ ته دې ستم ونه کړو ما وی منافق دې ته وایي چې پړی یو او په خوله یې بلی او مغه پیاله وه نورې چای ویم نه اړه مې نه و ما ته خپله سر مې خوږېدو که تا ته مې ست کړی وی منافقت کې راتلی ستونه متونه نشته لار لنډه وه لار